جنت جنت وطن دا جنت جنت. د افغانستان برښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس الحاج ملا محمد حنیف حمزه او ورسره مل پلاوي کاپیسا ولایت ته د خپل سفر په لړ کې د دغه ولایت برښنا وضعیت څخه له نږدې ارزونې په موخه له ځایي مسؤلینو او کارکوونکو سره ولیدل او د هغوی کارکړنې یې وارزولې. حاجي حمزه صاحب د برښنا ځایي مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د شبکې اصلاح، ضایعاتو مخنیوی او منظمې برښنا رسونه کې د نه ستړي کېدونکي هڅې وسي. دغه راز د برښنا شرکت د دعوت الارشاد رئیس مولوي حبیب الله حنفي هم غونډې ته د وینا پر مهال داسې وویل: عزتمندو د موږ تاسې کاروبار زموږ تاسې کار کې ډېر اخلاص وي. که دې ته سوچ وکړو چې موږ تاسې یو داسې نظام خدای راکړی، یو داسې نظام، داسې مشران خدای راکړي چې د دې شکریه ادا کړو. که چېرته شکریه ادا نه کړو او د دې عام اسلامي نظام طرف ته توجه ونه کړو، بیا به دا نعمتونه بیا خدای راچاکلې کړه. په هر وخت کې شاکر دی چې الله دا نظام داسې مشران د موږ له مخې مه باسي. ځکه د موږ داسې خوا ورسره ده، فهم ورسره ده، فکر ورسره ده چې په دنیا کې باید داسې ژوند وسي چې هغه ذخیره د آخرت دپاره شي. په دنیا کې داسې اعمال ونه شي چې جهنم ته انسان پرې لاړ شي.